په یو حدیث کې راځي د الله رسول فرمایلی دي وایي کله چې د انسان عمر 80 کالو ته ورسي د هغې نه سیوا شي نو الله سبحانه وتعالی د دغه انسان هر قسم عذر ختم کړي دی به د الله مخامخ څه عذر نشي پیش کولی په دې عمر سره د انسان هر قسم عذرونه او بانی بالکل ختمیږي ملګرو څو ورځې مخکې الله سبحانه وتعالی دغه شان کار د دې صاحب سره وکړو د عمر خاص 80 ته رسېدلی دی خو بیا هم الله په ده باندې پوره حجت قایم کو هغه په داسې طریقې سره چې د مناظره راله د مفتي صاحب سره په هغه مناظره کې د څه قسمه کمزورتیا سره مخامخ شو هغه ټولې دنیا ولیدله او ټولې دنیا ته پته ولګېده چې الحاد ملحدین څومره کمزوري دي د دلایلو په حساب سره دي ملحدینو چې د خپل ځان د تسلۍ دپاره کوم عمارت ودرولی دی کوم بنیاد یې جوړ کړی دی په هغې باندې غټ عمارت دوی ودرولی دی نو دا عمارت څومره کمزوری دی چې په وړې جټکې سره دغه عمارت د ځمکې سره یو شان کېدلی شي او په دغه مناظره کې دا خبره هم ښه واضحه شوله چې د مذهب د مقدمه څومره قوي ده څومره مضبوطه ده او دا د خپل ځان سره څومره قوي دلایل ساتي عقلي منطقي او علمي طور باندې چې انسان چېرته هم هغه نشي رد کولی او هر قسمه ملحد دغه جوابات مخامخ بېبسه کېږي نو ملګرو د الحاد دا نظریه څه نوې نظریه نه ده بلکې د دې ابتدا په یونان کې شوې وه چې سو قبل مسیح کې کله چې د فلسفي بنیاد کې ایښودلی شو او دا خوره شو په خلکو کې خو بیا د وخت په تېرېدلو سره کله چې د ساینس ډېره ترقي وکړله خاص کر زموږ په دې زمانه کې دې د وجې نه خلکو ټوله بروسه په دغه ټکنالوژي په ساینس باندې وساتله او د هغې په بنیاد باندې دوی مذهب او د هغې چې کوم احکامات یې هغه ټول رد کړل او د یو آزاد ژوند تېرولو دپاره د خپل خواهشاتو مطابق ژوند کولو دپاره دې خلکو ایتیزم اختیار کړی دی یعنی الحاد لیکن ملګرو د دې کائنات د خالق نه انکار کول دا داسې اسانه خبره نه ده کله چې هم یو عاقل انسان چې غلګون یا عقلمن یو سوچ کوي په دې کائنات کې هغه سوچ وکړي دغه ذهن ته ضرور دا سوال راځي چې آخر دا هر څه څنګه د ځان وجود ته راغلی دی د تعجب خبره دا د ملګرو چې دغه خلک کوم چې ځان ته ملحدین وایي ایتیست کله چې دا خلک چېرته په داسې خوشې لاره باندې روان وي او دوی په یو ځای کې چېرته داسې کمزوري او هډوکي میلاو شي نو دوی زر هغه راوالي په هغې باندې تحقیق شروع کړي چې دا پروژه د کوم یو ځناور ده په مخ د ځمکه باندې داسې کوم یو ځناور اوسېدو چې هغه باقیات موږ ته میلاو شوي دي دا خو پرېږده بلکې دغه خلکو ته چې یو څو فوسیلز او باقیات میلاو شوي دي نو دې خلکو په هغې باندې د پوره ایولوشن تیوري مخې ته ایښودې ده هغه نظریه او هغه تیوري چې هغه پوره نه ده ثابت شوي او د هغې په رد کې ډېر نظریات موجود دي ډېرې خبرې دي لیکن دا خلک هغې له اعتبار نه ورکوي او دا دوی رامنځته کړي د دې دپاره ده چې خپل ځان له تسلي ورکړي د دې ټولو خبرو مې خلاصه ده د ملګرو چې آیا یو وډوکی تا ته میلاو شي یو کمزوري څیز تا ته میلاو شي په یو میدان کې او ته بیا رالګي په هغې باندې تحقیق کې نو آیا دا کائنات هم د دې خبرې لایق نه دی چې موږ د دې په خالق کې سوچ وکړو او ذهن ته دا خبره راولو چې واقعي د دې کائنات دپاره هم خالق کېدلی شي یو طرف ته د ایولوشن هغه نظریه کوم چې لاسي ثابت شوي نه ده هغه 100% صحیح ګڼل د هغې نه دفاع کول زی په زی مناظرې کول په هغې باندې او بل طرف ته چې الله سبحانه وتعالی په دې کائنات کې ډېر واضحه دی په هر ځای کې موږ تاسو ته په نظر راځي هغه په اسانه باندې رد کول آیا دا د انصاف خبره ده د دې کائنات دپاره یو خالق موجود دی دا خبره د انسان په فطرت کې موجوده ده چې انسان یې چېرته هم نشي اګنور کولی د هر یو انسان په زړه کې دا یقین پروت دی چې واقعي د دې کائنات دپاره خالق شته دی او دا خبره زه د ځانه نه کومه بلکې اکسفورډ یونیورسټي کوم چې مشهوره یونیورسټي ده په دنیا کې د هغې استاذ دی هغه بلې خبره باندې ریسرچ کړی دی ژور تحقیق او د هغې نه بعد یو رپورټ شایع کړی دی چې هغه ډېر ناشنا دی دغه تحقیق په ماشومانو باندې شوی او د هغې هم دا معلومه شوې وه چې کله یو ماشوم 3 کالو ته ورسي د 3 کالو په وخت کې دغه ماشوم په ذهن کې د خالق تصور موجود وي او دلته دا پته وي چې دې کائنات دپاره او زما لپاره یو خالق شته دی د دې کائنات دپاره یو غټه هستي شته دی په هغې باندې دا ماشوم یقین ساتي So children at around age 3 actually treat all of the supernatural agents in their cultural context as about the same, even if the adults don't think that they're all very smart. But the young children treated them all as super smart. They know everything. While there is developmental support for the idea that there is this creator God that's super powerful and super knowing and immortal. مطلب دا دی چې د یو خالق د تصور انسان د ځانه نه دی جوړ کړی په دې دنیا کې بلکې انسان چې کله دې دنیا ته راشي او د ځان سره د خالق د تصور فطري طور باندې راوړي او د په ذهن کې د یو خالق تصور موجود دی د وړوکوالي نه نو ملګرو د یو خالق د تصور دا فطرت دی د دین انکار نشي کېدلی او کوم خلک چې د دین انکار کوي په هغې باندې بېشمار اعتراضات واردېږي دوی د ډېرو اعتراضونو سره مخامخ کېږي په الحاد باندې یو غټ اعتراض دغه دی کوم چې په دغه مناظره کې هم پیش کړی شوی او اعتراض دا دی چې ګوره په دې کائنات کې څه هم موجود دي نو دا ټول عارضي طور باندې دي هر یو شی چې هغه محتاج دی په خپل وجود کې دې کائنات کې چې موږ تاسو څه هم اینو
نو په خپل ذات کې مستقل نه دی بلکې هر یو شیز په بل یو شیز باندې انحصار کوي او هغه ضرورتمند دی د پوره وکړی ده کله چې انسان د یو دپاره بل سبب ګوري د بل شیز دپاره بل سبب ګوري نو په آخر کې دا لازمي ده چې دغه سلسلې دي په یو داسې ذات باندې ودرېږي چې هغه په خپله نیسیسري بینګ وي هغه په خپله د هر څه نه مستغني وي په خپله دې طاقتور وي د دې داسې مثال دی ملګرو چې ته مثال په طور یو کاونټر ته ولاړې دغه کاونټر ته غټ لاین لګېدلی دی فرض کا که دغه لاین چېرته ډېر اوږد وي او د دې لپاره ابتدا او انتها نه وي نو بیا ګورې ته پوه شې چې ستا نمبر چېرته هم راتلو والا نه دی په دغه قطار کې ستا نمبر راتلل هله ممکن دي کله چې دغه قطار دپاره ابتدا معلومه وي انتهای معلومه وي بلکې که ته چېرته تالا شروع کړي ستا نه مخکې یو کس ولاړ دی د هغه نه مخکې بل ولاړ دی د هغه نه مخکې بل او داسې پسې ته روان یو دا لاین ختمیږي نه مطلب دا دی چې دې ځای کې تسلسل راغی او تسلسل منطقي او فلسفي لحاظ سره باطل څیز دی د دین فلسفو انکار کړی دی صرف منطق او فلسفه نه بلکې د انسان عقل هم دا خبره کوي چې کائنات کې څه څیزونه موجود دي د دې لپاره یو خالق لازمي دی مونږ چې کله د هر یو څیز دپاره علت تلاش کول شروع کړو په دې کائنات کې او شاید زه په دې سلسله کې نو په آخره کې به مونږ له خامخا خالق په نظر باندې راځي په دې ملحدینو کې مشهور کس دی ریچارډ ډاکینګ د یو کتاب لیکلی دی په هغه کتاب کې د ډېر اعتراضونه رانقل کړي دي بلکې نن سبا چې څومره ملحدین دي او تاسو سره مناظره کوي نو هغه ټول هغه اعتراضونه رانقل کوي کوم چې په دغه کتاب کې لیکلی شوي دي دې وجې نه دغه ډاکینګ ساینسدان ته د فادر اف ایتیسټ هم ویلی کېږي د ملحدینو دپاره پلار لیکن تعجب خبره دا د ملګرو چې دغه ریچارډ په خپل کتاب کې همیشه ردونه کړي دي د عیسایانو په مذهب باندې او دا خبرې کړي دي چې عیسی علیه السلام څنګه د خالق زوی دی چې د هغه زوی دی نو هغه څنګه خپل زوی بچ نه کړو د خلکو د قتل نه بل چې عیسی علیه السلام وژلی شوی دی دې دپاره چې څنګه ګناهونه معاف شي کوم چې د عیسایانو عقیده ده نو آیا الله په خپل قادر نه دی چې هغه موږ داسې معاف کړي د خپل زوی قرباني ورکول دا څنګه لازم دي د خالق دپاره د دې نه علاوه داسې ډېر اعتراضونه کړي دي د په عیسایي مذهب باندې لیکن افسوس خبره دا ده چې دې ساینسدان اسلامي مذهب نه دی مطالعه کړی کوم چې دردونه کړي دي د عیسایانو په مذهب باندې نو هغه د یو حده پورې صحیح هم دي ځکه چې ډېرې خبرې عیسایانو د ځانه جوړې کړي دي دوی تحریف کړی دی په خپل کتاب کې او داسې خبرې پکې ورننه باسلې دي چې هغه په هغې کې موجود نه وي دې وجې نه عیسایان او د هغوی مذهب ډېر کمزوری دی د الحاد مخامخ او دوی چېرته هم په هغې باندې د ملحدینو مقابله نشي کولی صرف اسلام په دنیا کې واحد داسې مذهب دی چې دوی په قوي دلایلو سره مقابله کولی شي د الحاد او د ملحدینو چې څومره اعتراضونه دي د هغې لپاره کافي شافي جوابونه موجود دي په دې مذهب کې چې د هغې انکار کول د یو عقلمن انسان لپاره محال دي بل اعتراض چې دغه مصنف رانقل کړی دی په خپل کتاب کې هغه دا دی چې اکثر ملحدین موږ ته وړاندې کوي وایي تاسو وایئ چې دې کائنات دپاره یو خالق دی چې هغه سره ټول طاقت په لاس کې دی یو مستغني ذات دی نو تاسو وایئ چې د هر یو څیز دپاره خالق دی په دې کائنات کې نو ستاسو د خالق دپاره بیا خالق څوک دی تاسو ولې په هغه باندې سټاپ کېږئ ودرېږئ نو ملګرو د دې سوال خو ډېر جوابونه شوي دي لیکن اسانه او ساده خبره دا ده ساده جواب دا دی چې موږ دغه خلکو ته وایو چې زه تاسو چې کوم یو خالق تلاش کو او تاسو وایئ دا پیچیده ذات دی د دې لپاره خالق لازمي دی موږ وایو چې تاسو ځئ په دې سلسله کې شاته خامخا به تاسو یو داسې ځای ته رسئ که نه چې په هغه کې به یو خالق موجود وي او د هغه نه خوا بل څوک نه وي کوم ته چې تاسو نیسیسري بینګ وایئ مناطقه او فلاسفه ورته واجب الوجود وایي موږ ورته الله سبحانه وتعالی وایو دا سوال په خپل ذات کې بې ځایه سوال دی چې دا څه لاجیک نه لري څه منطق نه لري بلکې موږ چې کله په دې کائنات کې د هر یو څیز دپاره سبب تلاش کوو علت او شاته دغه شان ځو نو دا لازمي ده چې موږ له مخې ته داسې یو خالق راځي چې هغه په خپله د هر څه نه مستغني هغه به قایم بالذات هغه په خپل ذات کې مستقلي بل چاته به د هغه ضرورت نه نو د ملحدینو سره زموږ مقابله په نور دلایلو کې خپرې دا خو سیټ ته که بلکې په دې دلیل کې ده او دا خو داسې یوه خبره ده چې د انسان عقل هغه نشي رد کولی او عقل هم د دې خبرې تقاضا کوي چې په دغه سلسله کې د ضرور له یو خالق مخې له راشي نیسیسري بینګ وجود لازمي دی که چېرته د هغه وجود نه و نو نن سبا به زما او ستا وجود هم نه وي په دې دنیا کې چې موږ ته موجود یو د دې مطلب دا دی چې په دې سلسله کې وروسته یو ذات داسې شته دی چې هغه د هر څه لپاره موجود دی او د دې خالق دی دې وجې نه په دغه ملحدینو کې چې کوم لږ عقل والا خلک دي هغوی په دې خبره کې سوچ کړی دی نو هغوی خپل د عقیدې نه رجوع کړي د اخر عمر کې الحاد یې پرېښودی دی او په دې کې غټ مثال دی انتوني فلیو دی په خپل وخت کې د ملحدینو دپاره یو مشر و پیشوا و ملحدینو په ده باندې فخر کوو د دا آرټیکلز به یې شیر کول خلکو ته به یې هغه دلیل په طور باندې وړاندې کول دا سړی په 1923 کې پیدا شوی دی او ده به مسلسل آرټیکلز لیکل د الحاد په تایید کې لیکن په 2004 کې دی یو آرټیکل ولیکو او په هغې کې دا خبره واضحه کړله چې زه د خپل عقیدې نه د خپل نظریې نه رجوع کوم زه الحاد پرېږدم او دا خبرې واضحه وکړله چې دې کائنات دپاره یو خالق شته دی کله چې دا اعلان وکړو نو خلک ډېر حیران شو
او دغه زمانه کې کوم ملحدین د په غیبه یو قسمه تندر را پریوتو د اسمان نه هغه ډیر حیران کړل چې داس یو کس چې هغه ډیر مضبوط و د الحاد په دې عقیده کې د څنګه د عقیدې په اسانه باندې ووړېدو دین بعد دغه سړي ډیر انټرویوانې شوې دي په کې د تفصیل سره د خبر واضح کړی ده چې د کائنات لپاره د یو خالق وجود لازمي دی او ضروري دی دوی چې ما فلسفي او ساينسي تور باندې سوچ وکړو فکر وکړو او ځاخر کې په دې نتیجه باندې ورسېدم چې د کائنات لپاره یو ډیزاینر موجود دی په دغه انټرویو کې دا خبر واضح کړل چې اوله کې زما سوچ دا چې دا کائنات چې کوم جوړ لیدا ازلی دی په خوانه موجود دی په دې باندې مخکې فنا نه او ورسره په دې باندې فنا ناراضي لیکن دی و چې کله د بیگ بنګ تیوري مخې ته کېښودل شو په هغه کې دا خبره ثابته شو چې د کائنات لپاره ابتدا شوې ده د ازلی کائنات نه دی نو په دې سره دی چې زما غ نظریه او عقیده بدل شو د الحاد باره کې از اوس دا عقیده ساتم چې د کائنات لپاره خالق شته دی د سړي یو مذهب نو قبول کړي لیکن په دې خبره یقین راغلی چې یاو د دې کائنات لپاره یو خالق شته دی بل خبره دا د ملګرو چې د ملحدین اکثر په باندې اعتراض کوي په دغه مناظره کې د خبره ډیره چړلې شوې ده چې الله سبحانه وتعالی قادر دی په غزه کې کوم ظلمونه کیږي ماشومان وژل کیږي نو هغه د خلک باندې کوي ولینه د ظلم نه نو ملګرو د دې خبرې خو تفصیلی جواب شوی دی په دغه مناظره کې لیکن دلته موږ یو مختصر ونی ته پوسو کو دغه ملحدینونه او هغه ته پوس دا دی چې تاسو د اخلاقیاتو لپاره معیار څه شی ګڼئ تاسو خو مذهب نه منئ کنه د خالق وجود نه منئ موږ په خپل د اخلاقیاتو لپاره بنیاد او اصل الله ګڼو موږ وایو چې د کائنات لپاره خالق دی او هغه موږ د اخلاقیات ښودلي دي مورالټي د انسان د وجود یو مین حصه ده چې فطري طور باندې انسان د دنیا د ځان سره راوړي ظلم څه ته وایي انصاف څه ته وایي دا ټول فطري شیزونه دي چې انسان د دنیا د ځان سره راوړي نو دغه ملحدین کوم چې د خالق وجود نه مني د دنیا تپوس دا دی چې تاسو کم یو کار ته ظلم وایي نو نور خلک دغه کار ته ظلم نه وایي مثال په تور غلا کول ډاکا چول دې کار ته ظلم وایي کنه خو یو سړی د غری ته ظلم نه وایي د ظلم او انصاف د لپاره معیار به کم ځای منتخب کیږي لکه د ټریفیک د لپاره چې کوم قوانین جوړ شوي دي دا قوانین د خپل ذات نه فیصله نشي کولای بخپله بلکې دغه قوانین په شا باندې یو عقل موجود دی شعور او اراده موجود ده چې دغه قوانین چلی او نافذ کوي دغه شان په دې کائنات کې د هر یو شی لپاره بیلنس موجود دی په دې کې قوانین موجود دي په دې کائنات کې او دا خبره یقیني ده چې دغه قوانینو چلولو لپاره یو ذات شته دی یو اراده ده چې هغه طاقتور دی او هر څه دغه په لاس کې دي تاسو چې وایئ چې په غزه کې ظلم روان دی ماشومان وژل کیږي نو کوم خلک چې په غزه کې دغه ظلمونه کوي هغه په خپل دغه کار ته ظلم نه وایي هغه د انصاف وایي او هغه چې نه دا زموږ ځمکه ده زموږ ابا او اجداد په دې ځمکه کې پاتې شوي دي او دا ظلم نه دی بلکې ښه کار دی موږ د خپل ځان لپاره انصاف غواړو او انصاف موږ د په دې طریقې باندې ملاویږي تاسو کوم یو کار ته ظلم وایي ستاسو په مقابل کې کوم یو کس دی هغه کار ته ظلم نه وایي نو تاسو څنګه به دغه خلکو باندې رد کولی شئ چې دا کار د ظلم دی او که دغه ملحدین بیا دا خبره کوي چې نه د دې ظلم او انصاف د دې لپاره به موږ معیار میجارټي ګرځو چې ډېر خلک راولګي یو کار ته صحیح وایي هغه به صحیح چې یو کار ته غلط وایي هغه به غلطي نو په دغه مناظره کې دا خبره چړلې شوې ده مفتي صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړی دی که میجارټي چېرته همیشه صحیح وي نو په جرمني کې چې خلک راغونډ شوي وو او هټلر خپل مشر ګڼلی وو نو آیا اساس په خیال باندې دغه کار صحیح وو نو دغه شان د انسانانو دا رایه ډېره کمزوري ده که ډېر خلک په یو رایه باندې راجمع شي نو دا عین ممکن ده چې دغه رایه به خطا وي لکه څرنګه چې جرمني کې خلک په خپله رایه کې خطا شوي نو خلاصه دا ده چې په دې کائنات کې انسان ضرورتمند دی د خالق وجود ته مورالټي اخلاقیات د هر څه خالق موږ ته راښودلی دي او که خالق چېرته موږ د مرض نه وباسو نو ډېر خلک به راولېږي ډاکا چول به خپل ځان لپاره انصاف وګڼي ډېر خلک به وینه تویول خپل ځان لپاره ښه کار وګڼي د خلکو نه مالونه غصب کول ډېر خلک به راولېږي او دغه کار ته به صحیح کار ووایي ځکه چې اخلاقیات به خلکو کې بیا تقسیم شو که نه څنګه چې ستا رایه ده په الحاد کې نو دغه شان بل یو کس هم دا حق لري چې هغه خپله رایه پیش کړي دا خبره عین ممکن ده چې خلک په دغه رایه کې خطا کیدی شي نو ملګرو دغه سوالونه او اعتراضونه دي چې هر قسم ملحد د دې مخامخ به بسه ده او هغه دې خبرو حل نشي وړاندې کولی نشي پیش کولی خلاصه دا د ملګرو چې دلته یو سوال دی او د هغې 2 جوابونه دي دریم جواب نشي کېدلی سوال دا دی چې آیا د دې کائنات لپاره خالق شته او که نه د دې 2 جوابونه دي یا خو دی چې او شته دی او دویم دا چې نه نشته دی په دې کې درېیمه حصه نشي پیدا کېدلی درېیمه لار نشته په دې میدان کې یو شیز به یا وجود لري یا به نه لري یو شیز به یا موجود یا به غیر موجودي داسې چېرته هم نشي کېدی چې یو څه دي نه موجودي نه دي غیر موجودي دې وجې نه کوم خلک چې دې اعتراضونو مخامخ بې بسه کېږي هغوی د هر څه سټیټ ته کېږي بیا وایي چې نه زه اګناسټیک یم او زه دا عقیده لرم چې د دې کائنات لپاره خالق شته دی داسې هم نشم ویلی او داسې هم نشم ویلی چې دې کائنات لپاره خالق نشته دی دا ډېر مضحک اخیز خبره ده ملګرو چې سورې موجودي
مطلب دا دی چې رڼا شته دی. په یو ځای کې میوه راختې ده، مطلب دا دی چې ونه شته دی، بوټی شته دی. چې په یو ځای کې فصل راختې دی، مطلب دا دی چې دغلته فصل کرلی شوی هم دی مخکې. دغه شان د دې خبرې مطلب دا دی که یو سړی چېرته د خالق د وجود نه انکار کوي، هغه داسې دی لکه یو سړی چې سوری ویني او بیا د رڼا نه انکار کوي. یو سړی چې فصل ویني او بیا دغه فصل د کرلو نه انکار کوي. یو سړی چې په ونه کې دانه ویني میوه بیا دغه ونې نه انکار کوي، وایي چې نه دا دانه په هوا کې د پاسمان کې راختې ده. نو څرنګه چې دا خبرې د عقل او فکر او سوچ نه بهر دي، نو دغه شان دا خبره هم د عقل او فکر نه ډېره لرې خبره ده چې سړی راولګي او د خالق د وجود نه انکار وکړي. بیګ بینګ وشو، د هغې په نتیجه کې ډېرې سیارې، ستوري او سپوږمۍ وجود ته راغلي، نور وجود ته راغی، په هغې کې بیا د ځمکه وجود ته راغله. په داسې ځای کې پاتې شوه دا ځمکه چې دلته د نور د رڼا برابر را رسي، دلته یخني د حد نه سیوا کېږي نه او نه ګرمي د حد نه سیوا کېږي. که دا ځمکه چېرته معمولي شیان د خپل ځای نه اخوا شوه، نور ته نږدې شوه، نو دا هر څه به د ځمکه باندې وسوځي. او که دا ځمکه چېرته د خپل ځای نه معمولي شیان وروسته شي، لږ لرې شي د نور نه معمولي شیان، نو په دې ځمکه باندې به داسې یخني راشي چې هر څه به ووره شي بلکل. او په دې ځمکه چې کوم ژوند روان دی دا هر څه به ختم شي. دغه شان په دې ځمکه باندې له پاسه اټماسفیر موجود دی، دغه لیر موجود دی، دا داسې حفاظتي لیر دی چې موږ او تاسو د نور دغه شعاګانو نه بچ ساتي، کوم چې زهرجن دي زموږ ستاسو د بدن لپاره. دغه شان وخت په وخت صحیح بارانونه کېږي. په دریاب کې په ډېر غټ مقدار کې اوبه موجود دي، لیکن هغه مالګینې دي. د فرش تازه او صحي اوبو د موندلو دپاره د باران هغه ریسایکل موجود دی. باران کېږي، صفه اوبه راورېږي او بیا انسانان او نور مخلوقات د هغې نه فایده اخلي او دغه اوبه څکي. سوال دلته دا پیدا کېږي چې آیا دا ټول خبرې اتفاقي دي؟ دا دومره کارونه اتفاقي طور باندې، حادثاتي طور باندې څنګه ممکن دي او څنګه کېدلی شي؟ یو ځای کې د یو کار وشي، یو ځل یو اتفاقي کار وشي، حادثاتي کار د یو ځل وشي، دوه ځله دې وشي، درې ځله دې وشي. دې کائنات چې موږ تاسو ګورو په دې کې ډېر باریکات موجود دي. که په دې کې چېرته د دې کائنات هغه یو قانون مخوا دېخوا شي، نو د هر څه به درهم برهم شي. دومره بیلنس په دې کائنات کې موجود دی چې انسان دا خبره کوي چې د هر څه اتفاقي طور باندې دي، واقعي دا خبره ډېر د انصاف نه لرې خبره ده. د دومره نښې چې سړی ویني، د هغې به وجود د خالق د وجود نه انکار کول دا ظلم دی. ګورې دا نه انصافي ده او یو عقلمند سړی چېرته هم داسې کار نشي کولی.